رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه چې کله معراج ته لاړم نو فسمعت قرآنا ما په جنت کې د قرآن د تلاوت اواز واورېد نو فقلت من هذا وی ما تپوس وکړو چې دا څوک دی دا جنت کې ناست دی او تلاوت کوي نو قالوا هذا حارثة بن نعمان ملائکو راته ویل دا خو حارثه ابن نعمان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي و او وكان أبر الناس بأمه حارثه ابن نعمان په مخ د ځمکه کې د ټولو نه زیات نیکي کوونکی و د خپلې مور سره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویل كذلك البر كذلك البر كذلك البر نیکیم دغه شانتی نیکیم دغه شانتی نیکیم دغه شانتی د مور او پلار او د مور خدمت حارثه ابن نعمان دې ته رسولی چې حارثه ابن نعمان په دنیا کې دی او د هغه د قرآن د تلاوت اوازونه په جنت کې راخیږي نو یو د مور او پلار خدمت چې کوم بچی کوي دا نیک عمله دی دا د دې نښه ده او دا د دې علامه ده چې دا بچی نیک عمله دی دویمه نښه د نیک اولاد دا ده چې کله په چېرته په ژوند کې او په زندګۍ کې د خپلې ښځې خواهشات د خپل بچي خواهشات او د خپلې مور یا پلار خواهشات یو ځای راشي او دا بچی د خپلې مور خواهش له ترجیح ورکړي نو دا بچی چې دی دا نیک عمله دی مثلا تا ته ستا بیبي م وایي چې ما له 5,000 روپۍ راکړه ستا بچی م درته وایي 5,000 روپۍ راکړه او ستا مور هم تا ته وایي چې ته ما له 5,000 روپۍ راکړه او ته دا خپل بچی او دا خپله ښځه دا پرېږدي او دا 5,000 روپۍ راوالې دې مور له ورکړي نو دا د دې دلیل دی چې دا سړی چې دی دا نیک عمله دی او دا بچی چې دی دا نیک عمله دی ډېر خلک موږ او تاسو وینو چې هغوی خپلې بیبي له په 15,000 روپۍ او په 10,000 روپۍ جوړه جامې شي راوړلی خو خپلې مور له یوه جوړه پیزار نشي راوړلی ډېر خلک موږ داسې وینو چې هغه خپل بچي له په 10,000 او په 20,000 روپۍ باندې موبایل اخیستلی شي خو خپلې مور لره چېرته یو جوړه پیزار یو جوړه جامې نشي راوړلی نو دا خو بیا د نیک عملۍ دلیل نه شو ته خو بیا نیک عمله نه نیک عمل انسان هغه دی چې خپلې بیبي ته وایي ته په قلار شه خپل بچي ته وایي ته په قلار شه او هغه د مور خواهش ته پوره کړي او هغه د بچي او د ښځې خواهش ته پرېږدي دباو یې کړي نو دا د نیک عملۍ نښه ده د دې وجې نه جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم رالی یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او فقال یا رسول الله یا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي زه په دنیا کې د ټولو نه ښه سلوک او ښه رویه دا د چا سره وکړم ښه ښېګړه د چا سره وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي امک د خپلې مور سره 3 ځل ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم امک 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 د خپلې مور سره د خپلې مور سره د خپلې مور سره په 4 ځل ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم ابوک بیا د پلار سره درېیمه نښه د نیک اولاد دا ده او د نیک بچي دا ده چې د دې بچي که مور او پلار ژوندي یا مړه دي او دا بچی د خپل مور او پلار دپاره دعا غواړي نو دا بچی چې دی دا نیک عمله دی سلف صالحینو له یو سړی رالی ورته وایي زه به نیک عمله یم او که نه به یم نو هغه ورته وایي زه تا نه څه خبر یم چې ته به نیک عمله یې که نه به یې زه خو غیب باندې نه پوهېږم خو بیا یې ورته وویل زه ستا نه یو تپوس کوم ته د خپل مور او پلار دپاره دعا غواړې او که نه غواړې نو سړي ورته وی او بالکل غواړم د هغې دپاره دعاګانې نو ده ورته ویل بیا خو ته نیک عمله یې نو هغه ورته وویل چې دا څه دلیل دی تا سره په دې باندې چې زه د مور او پلار دپاره دعا غواړم نو زه نیک عمله شوم هغه ورته حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مات الانسان انقطع عمله کله چې انسان مړ شي د انسان هغه ټول اعمال چې دي دا ختم شي د انسان هغه ټول د دنیا کې چې کوم منځونه کول خیراتونه صدقې دا ټول ختم شي
الا من ثلاث، مگر د درې شیونو اجر بیا هم درته میلاویږي. یو من صدقة جاریه، یو انسان دی چې چاته صدقه جاریه کړې ده، کوی یې جوړ کړی، جومات یې جوړ کړی دی او دا نشته دی، بیا هم د دغه کوی نه خلکو بس کي، د جومات کې خلک منځونه کوي، نو دته اجر میلاویږي. او علم ينتفع به، یا چاته علم ښودلی دی او هغه علم نه خلک فایده اخلي، دا نشته دی، په قبر کې پروت دی، خو ده چاته علم ښودلی دی، هغې نورو ته ښایي، هغه نه ته، نو ده ته هغه اجر میلاویږي. او ولد صالح یدعو له، یا نیک بچی پریښی دی چې د ده لپاره دعاګانې غواړي. ولد صالح ټکی رالی پکې چې دغه بچی چې د مور او پلار دپاره دعا غواړي، نو او ولد صالح، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي یا نیک بچی چې هغه د ده د مرګ نه وروسته د ده لپاره دعاګانې غواړي. څلورمه نښه د نیک عمله اولاد او د نیک بچي دا ده چې دا بچی که چېرته د خپل مور او پلار د مرګ نه وروسته یا د پلار د مرګ نه وروسته د خپل پلار د رشته دارانو سره، د خپل پلار د دوستانو سره هغه تعلق قایم او دایم ساتي. یعنی یو بچی داسې دی چې د هغه پلار مړ دی او د هغه پلار دوستان دي یا د هغه خپلوان دي، او دا بچی د هغه د پلار د دوستانو سره تعلق ساتي، د هغه د خپلوانو سره هغه شان رشته ساتي، نو دا نیک عمله دی. عبدالله ابن عمر ته هو په لاره روان نو خپل پټکی په سر کړی و چې کوم د هغه خاص پټکی و، او دارنګې په خپل خر باندې سور و، نو لاره کې ورته یو سړی مخې له ورغلی، یو بانډوال و. نو عبدالله ابن عمر ورته د دې خر نه راکوش او ورته وی ته پلانی نه؟ هغه وی او زه پلانی یم. ایسته عبدالله ابن عمر خپل خر ته هغه سړی وخیژو، خر یې مله ورکړه او خپله پټکۍ خپله پړګۍ چې کومه په سر وه هغه یې مله ورکړله. نو چا عبدالله ابن عمر ته وویل ګوره دا خو بانډوال سړی و، ډېر په معمولي باندې هم راضي کېدو، نو په کار دا وه تا به وله شرطه لږ څه ورکلي وې، تا ګوره خپل خر هم وله ورکو، خپل پټکۍ هم دې وله ورکو. نو عبدالله ابن عمر ورته ویل ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې ان ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه، د ټولو نه غټه نیکي دا ده چې یو سړی د خپل پلار د دوستانو سره نیکي وکړي، دا د ټولو نه غټه نیکي ده، دا د ټولو نه غټه نیک عمل انسان دغه دی چې د خپل پلار د دوستانو سره سړی نیکي وکړي، د هغې سره تعلق وساتي، د هغې سره لین دین کوي، نو دا د ټولو نه غټه نیکي